ولسمشر غني پاکستان یا افغانستان ته د سیال په سترګو وګوري. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو ایجاد په هدف اړتیا ده چې پاکستان افغانستان ته د سیال په سترګو وګوري. نوموړي ټینګار کړی چې دواړو هیوادونو ترمنځ د ترقۍ لپاره باید د ولس غوښتنې په پام کې ونیول شي او په خبره پاکستان باید دې کار ته ځان چمتو کړي. ولسمشر غني دا څرګندونې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د ولسمشر غني لوري په مراسمو کې د ګډون په هدف له راغلو میلمنو سره په لیدنې کې کړي دي. د ارګ له لوري په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې د ولسمشر غني په حواله زیاته شوې زموږ اوساس برخلیک یو دی، باثباته د مقدار دولت، پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر امنیت مثبت اغیز لري. نوموړي دغه راز وایي په سیمه کې د تاوتریخوالي کمولو په هدف باید د هیوادونو ترمنځ په ګډه کار وشي او ټینګار یې کړی چې باثباته او په پښو ولاړ افغانستان د ټولو په ګټه دی. ولسمشر غني په دې اړه زیاته کړې باعزت او تلپاتې سوله زموږ د هیوادوالو اساسي غوښتنه ده، خو موږ باید اطمینان ولرو چې سوله د بل جنګ پیلامه نه ده. موږ د سولې نیت، اراده، طرح او ظرفیت لرو. د خبرپاڼې له مخې په دې کتنې کې آفتاب احمد خان شیرپاو، فرحت الله بابر، افراسیاب خټک، بشیر احمد بلور، محمد خان اڅکزی، علي وزیر، محسن داوړ او بشرا ګوهر ګډون درلود. دوی له ولسمشر غني سره په خبرو کې زیاته کړې د افغانستان سوله د ټولو سیمې او په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لپاره چې جګړې ځپلي ځانګړي ارزښت لري. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه شوي حتما یې سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ.